د رومیانو په نوم خط 15 باب. غرض دا چې موږ چې په ایمان کې زورور یو پکار دی چې د کمزورو سره مرسته وکړو، نه چې په خپل خوشحالۍ کې مشغول یو. په موږ کې دی هر یو خپل ګاونډي داغه د فائدې لپاره خوشاله ساتي، په دې چې داغه ایمان مضبوط شي، ځکه چې مسیح هم په خپل ځان خوشحالي کړې نه وه، بلکې دا لیکل شوي دي چې ستا د ملامت کوونکو ملامتونه په ما راغلل. ځکه چې کومې خبرې چې وړاندې په صحیفو کې ولیکل شوې هغه زموږ د هدایت دپاره دي، د دې دپاره چې د صبر او د کتاب مقدس نه د تسلی امید ولرو. او خدای چې د صبر او د تسلی سرچینه دی هغه د تاسو له دا توفیق درکړي چې د عیسی مسیح په مطابق په خپلو کې یو زړه شئ، د دې دپاره چې تاسو په یو زړه او یوه ژبه د خدای زموږ د مالک عیسی مسیح د پلار لوی بیان کوي. پس څرنګه چې مسیح تاسو د خدای د جلال دپاره قبول کړئ، دغسې تاسو هم یو بل قبول کړئ. زه دا وایم چې مسیح د خدای د رښتینوالي د ثابتولو دپاره د یهودیانو خادم شو، د دې دپاره چې هغه وعده پوره کړي کومې چې د پلارونو نیکونو سره شوي دي، او چې غیر یهودیان هم د رحم په سبب د خدای ثنا ووایي، لکه څنګه چې لیکلي دي چې د دې دپاره چې زه به په غیر یهودیانو کې ستا اقرار کومه او ستا د نوم سرودونه به وایم. او بیا فرمایي چې ای غیر یهودیانو د هغه د امت سره خوشحالۍ وکئ. بیا دا چې ای ټولو غیر یهودیانو د خدای ثنا ووایي، او ټول امتونه دې د هغه ثنا صفت بیان کی. او یشعیا هم وایي چې د یشي نسل به راځي، یعنی هغه سړی چې په غیر یهودیانو به حکومت کولو لا راپورته شي، د هغه نه به غیر یهودیان امید لري. خو خدای چې د امید سرچینه دی هغه د تاسو د خپل ایمان په وسیله د هرې خوشحالۍ او سلامتۍ نه مامور کی، د دې دپاره چې د روح القدس په قدرت ستاسو امید هم په مخه زیاتیږي. او ای زما ورونو، زما په خپله هم ستاسو په هکله دا یقین دی چې تاسو په خپله هم په نیکۍ مامور او په معرفت پوره یی او بل ته ښوونه هم کولی شئ. نو ما هم په بعضې ځایونو کې زیات په زړورتیا د دې در یادولو په طور د دې دپاره دا تاسو ته ولیکل چې د خدای د طرف نه زه غیر یهودیانو ته د عیسی مسیح د خادم کېدو په توفیق منزل شوی یم، چې زه د خدای د زیرې خدمت لکه د یو کاهن ترسره کړم، د دې دپاره چې غیر یهودیان د نظرانی په طور په روح القدس مقدس شي او مقبول شي. نو ځکه زه د هغه خدمت په سبب چې په عیسی مسیح کې د خدای د خاطره کوم فخر کوم، ځکه چې زه د هغه خبرو کولو جرأت کوم چې مسیح زما په وسیله کړي دي، چې زه غیر یهودیان د خدای تابع کم. مسیح نه یوازې قول او فعل بلکې په نښو او معجزو یعنی د روح القدس په قدرت وکړلې، تر دې چې ما د بیت المقدس نه راواخله چار چاپیره د الریکوم پورې د مسیح زیرې پوره خور کړی دی. او دغه زما آرزو ده چې چرته چې د مسیح نوم نه دی اورېدلی شوی هلته دا زیرې ورسوم، د دې دپاره چې د بل په بنیاد آبادي ونه کم، بلکې څنګه چې لیکلی شوي دي همغسې دې وشي چې چاته چې د هغه خبر نه دی رسېدلی هغوی به وویني، او چا چې د هغه په هکله نه دي اورېدلي هغوی به پوه شي. د دې دپاره زه تاسو ته د بیا راتلو نه ایساروم، خو اوس په هغه ملکونو کې زما څه حاجت نشته او د ډیرو کالونو راسي تاسو له دراتلو ارزومنو. د دې دپاره کله چې اسپانیه ته ځم نو په لاره به تاسو ته هم درځم، ځکه چې زما دا امید دی چې په هغه سفر کې به تاسو سره ملاقات کوم. او څه وخت چې تاسو سره په څه مدت تېرولو مې زړه موړ شي نو بیا به مې تاسو هغه طرف ته رخصت کوي. خو اوس د پاکانو د خدمت دپاره بیت المقدس ته ځم، ځکه چې د مقدونیا او د اخیه خلک د بیت المقدس د خوارو پاکانو دپاره په چنده کولو رضا شوي دي، سره د دې چې دای په رضا سره کړې ده، خو هغوی د دوی قرضداري هم دي، ځکه چې هر کله چې غیر قومونه د یهودیانو سره په روحاني خبرو کې شریک شوي دي نو اوس لازمه ده چې په جسمانی خبرو کې هم د هغوی خدمت وکړي. پس زه د دې خدمت ترسره کولو او چې څه حاصل شول هغوی ته د حواله کولو نه پس به ستاسو په لار اسپانیه ته ځم. او زه په دې پوهه یم چې کله چې زه تاسو له راځم نو د مسیح پوره برکت په راوړم. او ای ورونو
زه د عیسی مسیح څوک چې زمونږ مالک دی په وسیله او د روح د محبت پروي تاسو ته دا سوال کوم چې زما دپاره د خدای نه په دعاګانو غوښتو کې ما سره د زړه نه یو شی چې زه د یهودیا د نافرمانو نه بچ شم او زما هغه خدمت چې بیت المقدس دپاره دی د پاکان خوښ شي او د خدای په مرضی ښه په خوشحالۍ تاسو له درشم او تاسو سره آرام بیا مومم. خدای چې د سلامتۍ سرچینه دی د تاسو ټولو سره وي. آمین.